دغه خپرونه تاسو ته د ډیوا ګروپ او مرد ګروپ لخوا وړاندې کیږي. په نړیوال جام کې راتلونکو پړاوونو ته د افغانستان د تګ ارزونه. په روان شل اوریز نړیوال جام کې افغانستان د دوو ښو لوبو په ترسره کولو او په ټوله کې د لوړ رن ریټ درلودو له کبله د ګروپ سټیج پړاو تر ټولو مخکښه لوبډله ده. په ډي ګروپ کې له افغانستان سره د کرېکټ نړۍ دوه نورې پیاوړې لوبډلې هم دي چې یوه یې د ویسټ انډیز او بله یې د نیوزیلند لوبډله ده. افغانستان تر اوسه دوه لوبې کړي او په دواړو لوبو کې سیالو لوبډلو ته خورا سخته او په لوی توپیر ماتې ورکړې. د یادو لوبډلو له منځه یوه د نیوزیلند لوبډله ده چې افغان لوبغاړو پرې خپل روبوداب واچوه او د لومړي ځل لپاره یې نه هېرېدونکې ماتې ورکړه. اوس تر دې دمه په ګروپ سټیج پړاو کې د افغانستان یوازې دوه لوبې پاتې دي چې یوه یې له پاپوا نیوګیني او بله له ویسټ انډیز سره ده. دا مهال د کرکټ ډیری مینوالو ته پوښتنه دا ده چې آیا که افغانستان خپلې راتلونکې دوه لوبې وبایلي بیا هم کولی شي راتلونکي پړاو ته ووځي او که نه؟ د ایسیا د معلوماتو او تحلیل پر بنسټ که افغانستان خپلې راتلونکې دوه لوبې په لوی توپیر یعنې لومړۍ لوبه د 80 منډو په توپیر او دویمه لوبه د 70 منډو په توپیر وبایلي نو اوسنی مثبت 5.225 رن ریټ به مثبت 0.98 ته راشي. بل لور نیوزیلند چې خپلې لومړنۍ دوه لوبې یې بایللي او دا مهال یې رن ریټ منفي 4.200 دی خپلې راتلونکې دوه لوبې په لوی توپیر یعنې لومړنۍ لوبه د 70 منډو او دویمه لوبه د 90 منډو په توپیر وګټي. رن ریټ یې له اوسنۍ کچې مثبت 0.8 ته راځي چې په دې توګه بیا هم د افغانستان رن ریټ پرې لوړ دی او افغان لوبډله سره له دې هم کولی شي بل پړاو ته ووځي. خو په دې نړیوال جام کې د افغان لوبډلې چمتووالي او د لوبې د ټولو برخو پیاوړتیا ته په کتو ښکاري چې کولی شي راتلونکي دوه لوبې هم په ښه توپیر وګټي.